چین یو واري بیا امریکا ته د تکنالوژي په برخه کې ماته ورکړه ده. دا واري چین د برقي موټر شرکت BYD په نوم هغه الکترونیکی موټر بازار ته عرضه کوي چې کولای شي 15 دقیقو کې چارج شي او 4000 کیلومتره په هغه باندې سفر وکولای شي. نو دا د ټسلا لپاره ستر شکست ده. ټسلا موټر به په زیات وخت کې چارج کېدل اما کم سفر به پرې کېدو. که اوس تاسو یو ډیزلي موټر ولرئ نو شاید چې 10 دقیقو کې هغه ته تیل واچوئ. نو د دې ټکنالوژي په واسطه د موټرو دا مشکل حل شو او نه دا بلکې د نړۍ تر ټولو ستر شرکت ټسلا ته هم ماته ورکړله. BYD په نوم شرکت دا اوس دوه موټران نوي معرفي کوي. د هنګ ال سیدان په نامه او د ټانګ ال ایسیو په نامه دا دوه نوي موټران به معرفي کړي چې د دې ټکنالوژي به برخمن وي چې تاسو کولای شئ فقط په 15 دقیقو کې خپل موټران د 4000 کیلومتر لپاره چارج کړئ. نه تنها دا بلکې BYD شرکت اعلان کړی دی چې 4000 الټرا فاست چارجینګ سټیشن چاینیز تاسو موټر د حد نه ډیر تیز چارجوي او په چین کې به 4000 سټیشن نه په کم موده کې جوړ کړي چې دا سټیشن نه په هر ځای کې موجود وي چې تاسو موټر به په 15 منټو کې چارجوي. د دې خبر نه وروسته BYD سټاک پرایس یعنی انټرنیټ انلاین کومه ونډه چې ده په هغې کې 6% زیاتوالی راغلی ده. د ټسلا کم سټاک پرایس ده په یوه ورځ کې 15% کموالی راغلی ده او بازار راښکته شوی ده. په تېره یو میاشت کې د ټسلا په سټاک پرایس کې تر 130 یورو پورې کموالی راغلی ده. لکه څنګه چې ډیپسیک د چټ جی پي ټي سره په مقابله کې ده همدا رقم BYD شرکت د ټسلا شرکت سره په مقابله کې ده. زما فکر سره اوس بریا د BYD شرکت ده او ستاسو ته نظر ده. خپل نظریات مو په کومنټ کې راته ولیکئ.